په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پخوانی قبر ته ودرېدی او په ژړا یې شروع وکړه. ډېر په زور او په شدت سره ژاړي. اصحاب کرام په تعجب کې دي. د اول وار د پاره ویني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې شدت سره ژاړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قبر سره ډېر وخت کښېنستی او پلار کې پر یو داسې مجلس ورغلی چې هلته د ابی زوی هم ناست و. د ابی زوی پزه ونیول او ویل پر موږ دوړي مکوي. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودغه مجلس ته قران مجید تلاوت کوي د ابی زوی ویل په کور کې د کښېنه زموږ مجلسو ته مرزه. دغه حدیث شریف روایت امام بخاری او امام مسلم کوي. دغه عمل د مخه تر هغه و چې په اسلام سره تظاهر وکړي او کم وخت چې پس له بدر په اسلام سره تظاهر وکړي بیا هم د همیش لپاره د الله او رسول الله او مسلمانانو لوی دشمنو. ټول هم او غم ټول چرت او فکر یې داو چې اسلامي ټولنه څنګه سره وپاش، مسلمانان څنګه سره متفرق او جلا کی او د اسلام کلمه څنګه کښته او ذلیل کی. د اسلام د دشمنانو سره دوستی کوله. تاسو ولیده چې د بنی قینقاع د يهودو په مسله کې څنګه مداخله وکړه. تاسو ولیدي چې د احد په غزا کې څونه غدر او خیانت وکړي. مسلمانان په خپل مابین کې سره متفرق کول او غوښته چې په دوی کې بیره او ګډوډي راولي. دغه منافق د مسلمانانو د خطا ایستلو لپاره د مکرو او چمو څخه یو داو. پس له هغه څخه چې د په اسلام سره تظاهر کاوه د هرې جمعې په ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبه ویلو د پاره کښېنستی اول به د ابی زوی ولاړ سو او ویل به دغه ستاسو په مابین کې رسول الله دی. الله عز وجل په دسر مکرمه او معززه کړاست. کومک او نصرت یې کوي. خبرې اوري او اطاعت یې کوي. بیا به کښېنستی. ورسته به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبه ویلو د پاره ولاړ سو. خود دغه به شرمۍ او سپینسترګۍ ته وګوري. په هغه جمعه چې پس له احد و سره د دې چې هغه لوی غدر او خیانت هم کړی وو بیا ولاړ سو. غواړي چې هغه خپل په خواني خبره وکړي خو مسلمانانو تر کالو ونیوي او ویل کښېنه اې د الله دشمنه تا هغه کارونه وکړه چې ودی کړه ته دغه خبرو لایق نه یې. د ابی زوی د خلقو تر اوجو اوشتي او د مسجد وزي د ځان سره وایي کومه د شر خبره خو به مې نوي کړي ما د ملاتړ خبرې کولې. د مسجد په دروازه کې د انصارو یو سړی په مخه ورغلی. د ابی زوی ته ویل ویلک ورسه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مغفرت طلب درته وکړي. د ویل والله نه غواړم چې ماته د مغفرت دعا وکړي. د غرنګ د ابی زوی د مسلمانانو پر ضد د بنی نظیر د يهودو سره اتصالات او ارتباط درلوده. دیو چې هغه ته ویل ټنګ او ثابت ودرېږي که تاسو د مدینه منورې څخه وېستل سواس موږ هم در سره وځو او که تاسو سره مسلمانانو جنگ کاوه موږ تاسو کومک کوو. د احزاب په غزا کې د او د ملګرو هغه کارونه کول چې د مسلمانانو په زړه کې بیره او وارخطایي پیدا کړي. هغه چې الله عز وجل په سورة الاحزاب کې د دوی د نفاق حالات بیانوي او فرمایي وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یعنی هغه وخت در پیاد ک چې منافقانو او هغو کسانو چې د دوی په زړه کې د نفاق مرض وو ویل څه ویل الله او د الله رسول زموږ سره د روم فارس او یمن د فتح کېدو وعده نه ده کړې مګر په غرور او خطا ایستلو سره. چې پوره ترجمه او قصه د خندق په غزا کې درته بیان شو. ترڅو چې الله جل جلاله په فرمایي يحسبون الاحزاب لن يذهبوا وان ياتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا
یعنی دغه منافقان د کفارو پر لشکرو ګمان کوي چې په ماته او شکست سره نه دي تللي او کچیر بیا د کفارو لشکر د جنگ د پاره راسي نو دغه منافقانو دا خوښه ده چې دوی د شار څخه لري د اعرابو په کلو کې و اوسېږي او هلته یا د هغه ځای څخه ستاسو د حال او احوال پوښتنه کوي او کچیر دغه منافقان په تاسو کې وای نو جنگ به نه وای کړی مګر ډېر لږ هغه هم د ریا د پاره الله جل جلاله د منافقانو د زړه حال ښکارا کوي او فرمایي دغه د کفارو لشکري چې د خندق د غزا څخه ناکام ولاړ مګر دغه بیریدونکو منافقان لا تر اوسه هم نه دي متيقن چې کفارو ماته وخوړه او لاړه او کفرزن د کفارو لشکري بیرته راسي او پر مسلمانانو حمله وکي نو د منافقانو دا ارزو او تمنا ده چې د جنگ تر ختمېدو پورې بالکل د شار څخه ووزي او یو لري کلی ته ولاړ شي او هلته د جنگ د حالاتو معلومات د تلونکو او راتلونکو خلقو څخه کوي چې د مسلمانانو څه حال دي او جنگ وکم ځای ته ورسېدي دغه منافقان د خلیه په خبرو او پښکارا سره ستاسي خیر غشتون کړي خو په جنگ او د خندق په کندلو کې ډیر کار نه کوي صرف د مجبوریت په سبب او د ریا د لپاره په جنگ کې لږ حصہ اخلي ورونو د کفارو او منافقینو دغه راتلونکي د سیسو ته شمو متوجه سي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه څخه تر اوسه پورې د اسلام د دشمنانو د طرفه دغه رویه او طریقه عملي کیږي د اسلام دشمنان که يهود و که منافقین و که مشرکان و په دې شپو هده او نن ورځ هم شپو هيږي چې د اسلام کامیابی د اقتصاد په قوت سره نه ده د اسلحه او د لشکرو د ډیروالي په سبب سره نه ده بلکې د دوی کامیابی د دوی د دین د دوی د اخلاق د دوی د هغه قوانینو په سبب ده چې اسلامي ټولنه او افراد یې لري کفار په هده او په هيږي چې دغه فیض او نور دغه کامیابی او سرلوړی منبع رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او هغه علیه الصلاۃ والسلام دغه صفاتو د پاره مثل اعلی دی نو کفارو ته پس له دغه پنځو کلو وجدو جنگو څخه دا ور معلومه شو چې د اسلام پر دین او مسلمانانو د اسلحه په استعمال سره نسو کامیاب کېدلای نو یدا پر ځان لازم کړه چې دغه دین پر ضد به په اعلامي او تبلیغاتي جنگیږو دغه دین اخلاق او احکام بغندو او د ټولو په مقدمه کې به زموږ د تبلیغاتو اول هدف د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شخصیت وي څنګه چې منافقان د مسلمانانو په صفو کې دریم صفو او بل دا چې دوی په مدینه منوره کې اوسېده او دوی و چې همیشه د مسلمانانو سره په تماس کې و نو دوی کولای شوای چې په هر وخت کې د مسلمانانو مشاعر او احساساتو ته حرکت او تغییر ورکړي نو ځکه دغه تبلیغاتي وظیفه د مدینه منوره منافقانو پر غاړه اخیسته و چې د دوی په سر او مقدمه کې د ابي زوی عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق و او د دوی دغه تبلیغاتي جنبه د احزاب تر غزا ورسته پروشانه شکل سره ښکارا شو او دا هغه وخت وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره پس له هغه څخه واده وکړي چې زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه طلاق کړه په جاهلیت کې د عربو دا تقلیدي قانون وو چې هر هغه څوک چې دوی به په زویواله سره ونیوي هغه به داسې سو لکه د دوی د ملا او نسل زوی د دوی په تقلیدي قانون دغه زوی شزه پر هغه چا حرامه و چې دایې په زویواله سره نیولې وو نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه منافقینو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد د شر پارولو د پاره د دوی په باطل ګمان دوه اعتراض پیدا شو اول دا چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځمه زوجه و او دوی به ویل قران مجید تر څلورو شذو زیات اجازه نه ده کړې نو دا کار څنګه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته صحیح او جائز دي دوهم زینب رضی الله عنها د هغه چا شذو
چې د علیه الصلاة والسلام په زویوالي سره نیولی وو، نو د خپل زوی د ښځې سره نکاح کول اکبر الکبائر ګناه ده. البته دا د عربو د جاهلیت په تقلیدي قانون کې، نو یا په دغه موضوعاتو کې تبلیغاتو ته زور ورکړي او په دغه باره کې قصې او نقلونه جوړ کړه، او دغه جوړ شوي تبلیغات په دونه جوش او شور سره نشر کړه چې متاسفانه نن ورځ هم د هغو آثار په ځینو کتابو او خلقو کې پاتې دي. او دغه تبلیغات ایها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما. يعني اے نبی محمد صلی الله علیه وسلم یوازې د الله جل جلاله څخه بیریږه او د کافرانو او منافقانو حکم ممنه، بشک چې الله عالم دی او د ښه حکمت خاوند دی. ورونو نن ورځ هم د ابی د زوی غوندي منافقان د اسلام دشمنان او ضعیف الایمان مسلمانان سته چې عیناً هغه د ابی د زوی خبري تکراروي او بیانوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مبارک ذات قسم قسم ناوړه تورونه لګوي. آیا د ابی د زوی دغه خبرو د اسلام مخه ونیول؟ او که په ټوله تاریخ کې د منافقانو او د اسلام د دشمنانو خبرو د اسلام مخه نیولې ده، خو افسوس د هغه کم عقله او ضعیف الایمان مسلمانانو پر حال دی چې دغه خبرو تر تاثیر لاندې کیږي او خپل آخرت ته بې له کومې دنیوي فایدې تاوان رسوي او ځان د دوزخ وکندو ته ور اچوي. هو هلته داسې کسان شته چې دغه خبرو په بیانولو سره په میلیونو ډالر اخلي، لکه سلمان رشدي یا د ډنمارک احمق یا نور د دوی امثال. هغه خو اصلا کافران دي، د ابی د زوی اولاده ده، خو د مسلمانانو یې پرڅه چې خپل عقیده په خپل خرابوي او د دوزخ پر طرف په خپل خوښه ورزغلي. ورونو دا د منافقانو هغه رول او عمل ته یو اشاره و چې دوی د بنی مستلق تر غزا د مخه لوباوه او عمل کاوه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د دوی عمل په صبر، نرمي او تلطف سره زغامه او پر ځان تیراوه. عام مسلمانانو د دوی د شر څخه ځانونه ساتل یا د دوی آزارونه په صبر سره زغمل، ځکه مسلمانانو منافقان د هغو پر رسوا او بے شرم عمل سره پیژندلی و چې هر وار به داسې عمل ځنی پیښ شو چې په هغه سره به رسوا او شرمنده شو، لکه الله عز وجل چې د سورة التوبه په 126 نمبر آیات کې فرمایي: اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يعني آیا دغه منافقان نګوري او فکر نکوي چې دوی په هر کال کې یو یا دوه واره په قسم قسم مصیبتو مبتلا کیږي، خو دوی د خپل نفاق څخه نه توبه کوي او نه دوی په دغه ابتلا سره پند اخلي. ورونو دا خو د منافقانو هغه اعمال او کارونه و چې د بنی مستلق تر غزا د مخه کول. اوس راسي چې د بنی مستلق په غزا کې د منافقانو رول او عمل واو. اوس چې د بنی مستلق غزا سو او د اول وار د پاره په هغه غزا کې منافقان د مسلمانانو سره ووتل، نو یې د الله عز وجل د هغه قول مصداق ښکارا کوي چې د سورة التوبه په 23 نمبر آیات کې فرمایي: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا خلالكم يبغونكم الفتنه. یعنی که دغه منافقان ستاسو سره په لشکر کې ووزي نو تاسو ته به هیڅ شی نکی زیات بل فساد، خرابیه او چغلیه څخه، او خامخا به دوی ستاسو په مابین کې چابوکی وکي په چغلیو او نور بدوی سره، حال دا چې دوی بستاسو لپاره فتنه او بدی غواړي. نو منافقینو د بنی مستلق په غزا کې دوه واره د خپل شریر نقشه د عملي کولو لپاره موقع پیدا کړ چې د مسلمانانو په مابین کې لو پریشانی په وجود راوړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد بد تبلیغات شروع کړ. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.